له واده شوي ښځې سره دا دوه کارونه وکړئ نو ځان به درنه قربان کړي. ملګرو دغه دوه کارونه که تاسې له خپلې ښځې یا میرمنې سره وکړئ او یا هم له بل چا سره وکړئ نو ځان به درنه قربان کړي او له هغوی سره د دغو دوه مختصر کارونو کولو سره به ټول عمر د هغوی زړه وګټئ او د هغوی په زړه کې به یو خاص ځای پیدا کړئ. قدرمن دوستانو، که هر انسان غواړي چې له بل انسان سره زړه ولګوي او یا هم د هغه په زړه کې ځای پیدا کړي نو د دې لپاره دا اړین ده چې د هغه انسان قدر وکړي، هغه ته ویلیو ورکړي او همیشه د هغه هرې خبرې ته په غور سره غوږ ونیسي او سوچ پرې وکړي. او تر ټولو ضروري او مهم شی چې ده هغه وخت ته باید هغه انسان ته وخت ورکړي تر څو له هغه سره د هغه د زړه خبرې د زړه په غوږونو واوري او د هغه په خبرو باندې عمل وکړي. قدرمن دوستانو، نن سبا زموږ او ستاسو په معاشره کې اکثره خلک له نورو څخه د عزت او قدر تمه کوي، خو په خپله بیا هغه ته نه عزت ورکوي نه په زړه کې خاص ویلیو وي، همیشه یې صرف نظر کوي او هیڅ ورته خیال نه کوي. همداسې اکثره خلک له خپلو ښځو سره ورته چلن کوي، هغوی ته وخت نه ورکوي او نه هم د هغوی خبرې اوري، خو برعکس بیا له ښځو څخه د ډیر قدر او ډیر عزت توقع کوي. په نن سبا دور کې اکثره سړي خپلو ښځو ته وخت نه ورکوي او نه یې خبرو ته غوږ نیسي چې بیا د دغه وخت نه ورکولو په وجه باندې ښځې په نورو کارونو سرسي او له نورو ځایونو څخه خپل ضرورت پوره کوي. نو دغه دوه کارونو چې یو خو کوشش وکړي خپلو ښځو ته وخت ورکړي، د ژوند په روزمره کارونو کې هغوی ته یو ځانګړی وخت وباسئ تر څو هغوی ډاډه اوسي او پوه سي چې خاوند مې وخت راکوي، انشاءالله چې زندگی به مو ډیره په خوند او په مینه تیریږي. دویم دا چې کوشش کوئ خپلې ښځې ته تحفې راوړئ. دغه تحفې که هر وخت نشي راوړئ نو په خاصو موقعو یې خامخا ورته راوړئ، لکه د میرمنې مو د زیږېدلو کلیزه وي او یا هم د واده کلیزه مې وي. دغه کلیزې اکثره له سړو څخه یېرې وي خو د میرمنو بیا ډېرې ښې په یاد